ژوندی اوسېږي مشربه لا زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشربه لا زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ شرازي لکه بوره دال نخوا دی د حاجي نور خیریه بنسټ له لوري تا ته رسېدلی دی او کاټ یې درکړی د وګا کاټ یې یو راکړی دی کاټ نو کاټ د څه کاټ مې کور کې راکړی کور کې دی دا کاټ دی دا کاټ یې درکړی دا کاټ یې راکړی دی ته کور کې څو کس اوسېږي زه په کور کې 15 نفر 15 نفر خو کور یې دوه مېړه ده سمه ده دا تا 15 کار دی سمه ده صحیح او مشکل به پکې نه وي ستونزه نور نشته نه حق حقدار ته خو رسېږي انشاءالله انشاءالله یې رسېږي تاسو خو ناراض ناست دی د حاجي نور خیریه بنسټ نه نه